الله وی هغه څوک دی چې یو غم وهلی او غم ځپلی ورته چغې ووایي او هغه ول هغه غم ختم کړي او مصیبت دې لرې کړي صرف یو الله دی. سی واقعه به ته ذکر کوم فایدې دپاره. امام ابن کثیر رحمه الله دا واقعه راوړې ده په خپل تفسیر کې د دې آیت لاندې وایي چې حافظ امام ابن عساکر رحمه الله د یو عالم تذکره کوله ابو بکر محمد بن داود الدینوري رحمه الله پخوانو علماو کې دی سلفو کې وی هغه دا خبره کوله چې ما سره یو قچرو او په هغې باندې به ما مزدوري کوله نو خلکو له به پکې سامان وموړو یا سورلي به ما کوله دغه عالم وایي په دغې باندې به ما مزدوري م کوله او بس داسې زما ژوند روان وی ورځ را سره یو کس کېناستو نو په داسې لار روان شو چې هغه لار ناشنا وه یعنې یو ځای راته وښو چې هلته یې بوسه وی بیا ما ته وی چې خذ مع هذه الطريق فإنها أقرب په دې لار لاړ شه دا نږدې دی وی ما ورته وی چې نه دغې ته نه ځمه دغه لار مې خوښه نه ده ناشنا هم ده خالي م ده وی ما ته وی چې نه دغه ښه ده نږدې به لاړ شو صحیح دی ته بې دومره دغه کړي یو ناشنا ځای ته یې بوتلم تورې تیرې او هېڅ باندې نه پوهېدم چې دا څه دي وی ما ته وی چې ته دا قچر ودرو وی ما ودرو وی هغه راکوز شو نو د خپلو کپړو نه چاړه راوویسته نو وی زه د خر نه راکوز شم د قچر نه ما منډې کړې الله مې ورته رایاد کړو چې الله نه وویرېږه ته څه کې او بیا مې ورته داسې وي چې دا قچر والا او په هغې کې سامان په هغې له پاسه کوم سامان دی دا ورسره ووایه وی ما ته وی چې نه صرف په دغه باندې اکتفا نه کومه وی ما ورته ته څه غواړې وی چې دغه خو به علم خو اریدو قتلک تا ورسره وجنم بیا مې ورته الله رایاد کړو خو خیر هغه زما خبره ونه منله بیا ورته ما ووایي چې ما له صرف ټیم راکړه چې 2 رکعته لمونځ وکړم دا د مؤمنانو هغه شان دی چې هر مصیبت کې د خپل رب سره رابطه کوي دېس کې دا ونه وي چې زه پلاني صاحب پسې لږه منډه وهم صبر وي زه مالک الملک ته ووایم نو بس په مانځه باندې ودرېدم هغه په مخه راته وایي تادي کوه تادي کوه تادي کوه تادي کوه دې داسې هغه هر سره باندې ګډوډ شو یعنې تر دې چې هغه توره راته وایي داسې نیولې وه په دې سر باندې او په مخه یې وایي زر کوه زر کوه نو هغه قرآن رانه هېر شو انسان باندې چې هېر راشي هغه هر څه دې هېر شي سورة الفاتحه رانه هېره شو یو څه شروع کړم دغه د تورې راته نیولې ده او د 2 رکعتو نه بعد مرګ دی الله وي هسې زما په القى الله على لساني و ډېر سخت غم کې وم او په تکلیف کې وم زه تاسو څه ووایم هسې اکدم مې جبې له دغه آیت راغی الله راوستو أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هغه څوک دی چې د مصیبت زده مصیبت لري کې او غم لري کې دغه آیت مو شروع نو دوی ګورو چې یو کس په اس باندې ناسته و راغی د خوړ د طرف به راغی او د هغه سره په لاس کې غشه دا غشه چې راوویشته نو دا سړی پې ولګېد او دا غشه بلکل د ده په دې سینه کې ولګېد فخر صریعا وی هغه مړ شو بلکل په دې زړه کې یې ننوت هغه مړ شو هغه سړی وی ما په هغه پسې منډې کړې ما ورته چې بالله من انت ته څوک یې کوم ځای نه راغلی وی ما ته وی چې انا رسول الذي يجيب المضطر اذا دعاه زه د هغه رب د طرف نه ستا مرستې راغلی وم هغه مصیبت زدو چې مصیبت نه راوباسي او مرسته کوي د هغه خلکو سره چې په غمونو کې نښتي نو فاخذت الحمار ورجعت سالما بس خپل قچر یا خر مې روان کو واپس خروغ رمټ راغلم سړی هلته مړ شو د دې رب سره چې رابطه یې په یو ځای کې دی نه پرېږدي
خو مشکل د هغه انسان دی چې هغه د دغه رب سره په دې اوچت عبادت کې هغه زهد راولي او دا عبادت پرېږدي. حدیث کې دا راځي ډېر ناشنا حدیث د عبدالله بن عمر وایي من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمه. د چا دپاره چې الله دروازه د دعاګانو کولو کړي که نه دعاګانې ډېرې غواړي الله وي په ده باندې د رحمت دروازې کولو کړي دي. امام ترمذي امام حاکم دا حدیث راوړی. امام ترمذي امام ابن ماجه امام حاکم یو بل روایت راوړی ابو هريره رضی الله عنه وی ليس شيء اکرم على الله من الدعاء. په عبادتونو کې چې الله ته ډېر عزتمن عبادت دی هغه دعا ده. یو حدیث کې دا راځي ما تاسو مخکې ذکر کړو سنن ترمذي کې چې هر مسلمان چې دعا غواړي الله ول هغه څه ورکوي چې څه وغواړي. یو کس پاسېد یا رسول الله اذا نکثر نو بیا خو بس دعاګانو له به زور وکړو ډېرې به غواړو. الله وایي د دغه نم ډېر دی رسول صلی الله علیه وسلم ته که دعاګانې ډېرې زیاتې کړې خو الله یې د هغې نه ډېره بدله درکړي. ته به څومره دعاګانې وغواړې ستړی به شي. بعضو دعاګانو کې دا الفاظ دي که نه یا الله راکه هغه څه چې ما د نه وغوښتي او هغه څه چې مې نه دي غوښتلي ځکه چې انسان دی ډېرې خبرې تېرې شوي ډېر څه ورته نه دي معلوم خو بیا ولم الله هغه څه به ورکړي چې دی غواړي او هغه څه به ورکړي چې دی نه غواړي. یو حدیث کې دا راځي وی الله به یو جنتي ته وایي چې څه دې پکار دي څه وغواړه که نه هغه چې دې نعمتونو ته وګوري خوا او شا هر څه شتي الله نو زه څه نو الله به ورته وایي پلانې شي او یا الله پلانې شي به ورکړي. بیا به ورته الله وایي څه وغواړه که نه بیا یا الله څه وغواړه دا خو نه الله به ورته هغه پلانې شي او هغه پلانې شي رایدی ورته بیا به ورکوي. دومره کریم رب دی دومره زورور رب دی. حدیث کې راځي وی الله یو بنده ته وکتل ویې خندل. صحابه کرامو به ډېر تعجب کو په دې باندې چې الله وخندل. یو حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم یو واقعه بیانوله وی الله وخندل. یو بشر پاسېد یا رسول الله او یضحک ربنا الله خاندي یو خاندي خو بیا صحیح ده بیا خو یې بخیل یو کوم رب چې خاندي او موږ بخیل بیا. نو دغه ځای کې د صحابي تپوس یا رسول الله الله ولې وخاندل یو بنده باندې مشکلات ډېرې دروازې په هر طرف نه بندې شوي دی په مخلوق پسې منډې وایي نو الله وخندل او وی زه درته څومره نږدې یم ما ته یې نه وایي او زه له دا مسلې حل کولی شم خو ما ته یې نه وایي نږدې یم مسلې حل کولی شم خو الله وخندل په دې پورې بیا ما ته نه وایي هغه ځان په شان کمزور پسې منډې وایي او په ځان په شان خلکو پسې ډېر روان دي. الله ډېر مهربانه دی چې د دې انسانانو دا فریاد واوري که نه بس چې څه ترې غواړي هغه وله ورکړي. همیشه د الله سبحانه وتعالی غواړي د الله سره یو رابطه جوړه کړئ الله به ستاسو د هر څه دا به حل کړي. دا یو ورک شوی عبادت ته را ژوندی کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې خبرو باندې د عمل کولو. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دعاګانو د غوښتو او کمې دعاګانې چې موږ